السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ستاسو د فیسبوک هیر شوی ایمیل پاسورډ بیرته راپیدا کولو طریقه در زده کوم. که چېرته تاسو نه یو فیسبوک اکاونټ مو وي، تاسو په خپل موبایل کې استعمال کړی وي، یوز کړی مو وي، نو هغې پاسورډ تاسو نه هیر شي. د دې طریقې زده کول د دې لپاره هم تاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ پاسورډ د فیسبوک آی ډی یا د جیمیل اکاونټ یا نور څومره اکاونټ چې تاسو په موبایل کې یوز کوئ هغه محفوظ شي، بل چاته هغه پاسورډ معلوم نشي. په لنډو کې به دا درته ووایم چې ستاسو آی ډي یا کم یو اکاونټ چې وي، هغه که د فیسبوک وي، که د جیمیل وي یا بل داسې اپ اکاونټ وي، نو هغه ستاسو څخه هیک نشي. نو دا ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. بالکل په همدې ویډیو کې همدا طریقه زده کولی شئ. د دې لپاره ډېر اسانه طریقه در پېژنم. ګورئ، کله چې تاسو نه یا پاسورډ هیر شي یا تاسو دا سیټینګ زده کړئ، نو تاسو بیا په دې باندې څنګه د خپل اکاونټ محفوظ ساتلی شئ. نو د دې لپاره ګورئ دوستانو، تر ټولو اول به تاسو لاړ شئ په خپل موبایل سیټینګ کې. موبایل سکرین تاسو ته ښکاري، سیټینګ ته به لاړ شئ، بیا به دلته کې لاندې راشئ، لاندې به په ګوګل باندې کلیک وکړئ. بعضې موبایلو کې سیټینګ بل ځای کې وي، نو د دې لپاره په سرچ باندې کلیک وکړئ. په سرچ بار کې به تاسو صرف ولیکئ ګوګل. نو دوستانو په سرچ کې هم تاسو دغه اپشن چې کوم دی سرچ کولی شئ، ګوګل سرویس. نو په ګوګل سرویس به لاندې ورته لیکلي وي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په دې باندې کلیک وکړو، په دې طریقې سره لوډینګ کوي، تاسو به راولئ دې ځای ته. په دې ځای کې به په I2 فایل باندې کلیک وکړئ. په I2 فایل باندې زه کلیک کوم. هغې وروسته به دلته کې دوستانو مونږ تاسو ته راشي I2 فایل وید ګوګل. د نور اپشن به هم پر روانه ویډیو کې در زده کوم، خو تاسو په I2 فایل وید ګوګل باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به دلته کې تاسو ته راشي په دې ځای کې هم بیا نور اپشن دي. نو دا اپشن به روانو ویډیو کې مونږ زده کوو، خو په دې ځای کې یو اپشن در پېژنم، پاسورډ. په دې پاسورډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړو، نو دلته کې به ستاسو په موبایل کې کم یو اپ چې وي هغه اکاونټ لري. لکه دلته کې تاسو ته ښکاري، نو هغې ټول ایمیل، نمبر، پاسورډ به تاسو ته سیو کړی وي. اوس تاسو غواړئ چې موږ د فیسبوک هغه کوو. ګورئ دلته کې فیسبوک رالو او فیسبوک سره لاندې لیکلي دي 3 اکاونټو. ما په فیسبوک کې 3 اکاونټ لوګین کړي دي، 3 ایډۍ مې لوګین کړي دي. د هغې دواړو پاسورډ یې ما ته د موبایل سیو کړی دی، د هغې ایمیل هم ما ته سیو کړی دی. نو ګورئ، که چېرته دغه اپشن تاسو وپېژنئ، بیا به تاسو چاته موبایل نه ورکوئ. هغه کس کولی شي چې ستاسو دې ځای ته راشي، ستاسو د اکاونټ د هر یو اپ، که د ګوګل وي که د فیسبوک وي، ستاسو پاسورډ ایمیل معلوم کړي. نو یو طریقه دا شوه. دوهمه، که چېرته تاسو نه هیر شوی پاسورډ ایمیل وي، له دې ځای څخه یې فایده کولی شئ. دلته کې به تاسو په فیسبوک یا کم یو اکاونټ پاسورډ معلومول چې غواړئ، په هغې باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو نه یو پاسورډ غواړي، نو که چېرته تاسو بعضې دوستانو ته حتما ستاسو پاسورډ پین چې کم وي معلوم وي، دلته کې تاسو فنګر پرنټ هم یوز کولی شئ او هغه پین کوډ یا تاسو بټن کوډ کم لوک چې لګولی وي په موبایل باندې هغه هم یوز کولی شئ. تر ټولو اول خو موږ یوز کوو فنګر پرنټ. که چېرته تاسو پین ورکړی وي، نو دلته کې به تاسو لیکلی وي یوز پین. په پین باندې چې کلیک وکړئ، بیا دلته کې تاسو پین کوډ ورکولی شئ. زه ورته په ګوته باندې لوک کولوم او دلته کې به زما 3 واړه اکاونټ راشي. اوس د دې اکاونټ پاسورډ معلومولو لپاره دلته کې به تاسو ته د سترګې نشان ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. ډایرکټ به ستاسو پاسورډ شو شي. له دې څخه تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ پاسورډ کاپي کوه او هغې وروسته دوستانو چې کوم دی تاسو په همدې پاسورډ باندې په همدې نمبر باندې اکاونټ لوګین کولی شئ. دا یو د فیسبوک اکاونټ پاسورډ ایمیل تاسو ته نه سیو کوي، بلکې تاسو چې کم یو اپ وي په دې موبایل کې تاسو لوګین کوئ، هغه اکاونټ لري، نو هغه ټول پاسورډ هغې ایمیلو یا د هغې نمبر سیو کوي تاسو ته. که د ویډیو مو خوښه شوې وي یا مو له ویډیو څخه څه زده کړي وي، حتما یې ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.